سلام. د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو وخت مو په خیر. ملګرو که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. ملګرو مخکې له دې چې د کرکټ ټیم سکواډ او وخت په هکله وغږیږو غواړم چې په ځینو مهمو مسایلو کې در سره وغږیږم. دا د ټولو افغانانو خوب و چې خپل ټیم ولرو. الحمدلله نن د خپل ټیم خاوند یو او هغه هم داسې یو ټیم چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې نن پیژندل کیږي او د نړۍ غټ او لوی ټیمونه له دوی څخه ویره لري. الحمدلله د نړۍ غټ پلیران لوبغاړي د افغان بالرانو نه سترګې سوځي. هیوادوالو واقعا د افتخار ځای ده او وویاړئ په خپل ټیم باندې. ستونزې شته منم خو دا زما او ستا مسؤلیت ده چې مخه به یې نیسو او دښمن ته به اجازه نه ورکوو چې دا حرکت ودروي او بدنام یې کړي. موږ او تاسې به کوشش کوو چې خفه شوي لوبغاړي پخلا کړو او د هغوی نه تنها په لوبه کې بلکې د نوي ځوانانو په روزلو کې ترې ګټه واخلو او د هغوی د تجربو څخه ګټه پورته کړو. د هغوی تجربې موږ ته ډېرې مهمې او ضروري دي. او بل بد خبر موږ ته او خاص د کرکټ ټولو لوبغاړو ته د افغانستان فاسټ بالر حمید حسن یو ورځنیو لوبو سره به د نړیوال کپ نه وروسته مخه کوي. حمید حسن زموږ د ټیم تکړه او بااستعداده لوبغاړی ده چې ډېرې لاسته راوړنې لري. دا هغه لوبغاړی ده چې د ټیم په ابتدا کې و. ټیم دوی جوړ کړی ده او ډېرې سختۍ یې ګاللې دي نو موږ باید د دوی سپورټ وکړو او د دوی احترام وکړو او همدارنګه موږ کوشش کوو چې د ورلډ کپ نه بعد حمید حسن خپل اسټوډیو ته دعوت کړو. ملګري که کوم پوښتنې د حمید حسن په هکله او د هغه شخصي ژوند په هکله لرئ نو موږ سره یې شریکې کړئ تر څو بیا موږ ستاسو پوښتنې په اسټوډیو کې ولرو. نو ګرانو هیوادوالو خپل ټیم سپورټ کړئ، ملاتړ یې وکړئ، مه یې پرېږدئ چې د دسیسو ښکار شي. ملګرو وخت مو نور نه نیسمه د لوبې معلومات در کومه. ملګرو یو بل ښه خبر هم شته چې امکان لري اصغر افغان په روانه لوبه کې واوسیږي نو ټپ ته یې لیدل کېږي که چیرې ټپ یې ډېر جدي نه وي نو امکان لري چې په لوبه کې د ده شتون هم وي. همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ رسمي پیج د افغان لوبډلې نننۍ لوبې په هکله معلومات وړاندې کړي دي. هغوی وایي چې افغان اتلان به د نړیوال جام په ترڅ کې خپله څلورمه لوبه شنبې د افغانستان وخت 5 بجې د سویلي افریقا پر وړاندې د ویلز کارډیف لوبغاړي کې ترسره کړي. مننه ملګرو خپل ټیم په دعاو کې یاد ساتئ. لوبه ده ګټه او بایله پکې راځي او له یاده دې نه وي وتلي چې د افریقا ټیم هم تر اوسه یوه لوبه نه ده ګټلې او افغانستان هم یوه لوبه نه ده ګټلې نو دواړه سره مخ دي. بخت به ازمایي او خپل کوششونه به کوي نو هیوادوالو او ملګرو په دعاو کې حتما یاد ساتئ.